یو هلک د خپلې ملګرې سره چې یوه غلطه ویډیو جوړه کړې ده او هغه ویډیو ته بیا په سوشل میډیا باندې هم اپلوډ شوې ده. داسې ویل کېږي چې دوی دواړه په یو کمره کې ملوېدل، نو هلته ورته یو موبایل هم ایښودلی شوی و چې په هغې په ذریعه د دغه جینۍ نه ویډیو کړلی شوې ده او د هغې د بدنامولو دپاره هغه ویډیو هغه هلک ځان سره ساتلې ده چې هغه جینۍ بیا هغه هلک کوله هم نه او هر وخت به یې نه د دغه غلط کار مطالبه کوله، نو هغه جینۍ مجبوره شوې ده او دته یې د نور ملاوېدو انکار کړی دی او د خبرو نه ورته انکار کړی دی چې دغه هلک بیا هغه ویډیو باندې جینۍ ته دمکیانې ورکولې، خو جینۍ ته هیڅ پته نه وه چې آیا د سره زما حقیقي کومه چې زمانه شوې ویډیو ده هغه له ده سره ده او هغه به دې داسې وکړي چې یاره زما هغه ویډیو به په سوشل میډیا اپلوډ کړي، ځکه چې د هغه ویډیو اپلوډ کېدو نه بعد د هغه جینۍ کور کې چې پته لګېدلې ده نو هغه هم خپل ورونو وژلې ده، مړه کړې ده او هغه ورونو یې ویلي دي چې دا ویډیو دې چا کړې ده، نو د هغه پسې به هم مونږه کوشش کوو چې د هغه معلومات وکړو او هغه معلوم شي، نو هغه به هم مړ کوو، ځکه چې زمونږ عزت یې د خاورو سره خاوره کو او زمونږ خور یې د خاورو سره خاوره شوه، ځکه چې د هغې نه ویډیو کړې ده او هغه ویډیو یې بیا په سوشل میډیا هم ورکړې ده چې ټولو خلکو هم کتلې، زمونږ عزت هم د خاورو سره خاوره شو. وایي چې څنګه مو دا خور مړه کړله او وژله، په همدغسې به دغه هلک هم وژلو او مړ کوو به او د هغې نه بعد به خپل وارثانو ته حواله کوو د عبرت په طور چې نور خلک داسې کارونه ونه کړي، د دې نه عبرت واخلي او دغسې کارونو نه ځان وساتي چې د یو کور عزت ته تلاس اچوي او د هغې ته بدنامي کوي، د هغې وروسته انجام څنګه وي، وایي چې هغه انجام ته به مونږ رسوو. نو خوږو دوستانو هېڅکله داسې نه وي په کار کومې جینۍ سره خبرې اترې کولو مطلب دا هم نه وي چې ته جینۍ نه غلطې ویډیوګانې وکړي یا هغه ویډیوګانو باندې ته بیا هغه بدنامه کړي، د هغې کور ته ورسي، د هغې خپلو خپلوانو ته پته ولګي، هغه مړه کړی شي، نو داسې هېڅکله نه دي په کار او دغه کس ته هم سخته سزا په کار ده. الله دې وکړي چې نور ملګري د داسې کارونو نه ځان وساتي.